یو وخت داسې راغی چې نبی علیه السلام او دا صحابه لږ شان سیټ ته شو. نو ابو سفیان تاسو ته ما ویلو وی چې افیکم محمد، تاسو کې محمد شته؟ نبی علیه السلام جواب مو ورکړی. بیا وی افیکم ابوبکر، ابوبکر دکې شته؟ نبی علیه السلام جواب مو ورکړی. وی عمر شته؟ رسول الله مبارک وی بس چپ شه. وی دا درې واړه وفات شوي دي ځکه خو آواز ونه شو. د دې ځای نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خو د غیرت، اسلامی غیرت یو علم بردارو، هغه ټینګ نشو ورته وی دا درې واړه ستا دپاره جمدي دي، او درې واړه الحمدلله جمدي دي. دا د احد د جهاد بارک آیاتونه دي. تاسو ته ما مخکې ویلو چې دې صورت کې الله او په دې پاره څلورمه کې اکثر د غزوه احد بیان دی. غزوه احد کې مسلمانانو ته د یو اجتهادي غلطۍ د وجې مسلمانانو ته ډېر لوی تکلیف او نقصان ورسېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک شهیدان شو، تندي مبارک کې کړی لاړه، اکابر صحابه شهیدان شو، او بیا ګټل شوي جنگ په عارضي شکست باندې لږ بدل شو. او د ټولو نه خطرناکه خبره چې بیګانی مخکینی درس کې مونږ ویلې وه، ادا وشوه چې ظالمانو یو پروپیګنډه خصوصا شیطان خوره کړه چې رسول الله مبارک شهید شو. دغې پروپیګنډې سره مسلمانان بعضې ډېر زیات تکلیف ور ورسېدو، همت یې کې کمې راغې. او بیا د هغې نه پس منافقینو یو بله پروپیګنډه وچلوله. دوه قسم منافقین شو. یو منافقین داسې شو چې یاره اوس بس نبي علیه السلام وفات شو، اوس به څه مونځ خوند کوي، او څه به جهاد خوند کوي، او څه به دا نیک اعمال خوند کوي، خو به نبي علیه السلام و مونږ به کول نو ډېر خوند به یې کوو، او لاړه بس مونږ به مونځ دا پرېږدو ځکه خوند یې نشته. دا وي. او دویم نمبر منافقینو یو بله خطرناکه خبره ده وکړه، او هغې ده ووی چې که دا پیغمبر په ریشه پیغمبر و د الله، او د الله ورسره مدد و، نو دلته بیا ورسره مدد کړی و که دلته وګوره څومره تکلیف یې ور ورسو. نو که دا په رښتوني پیغمبر نه دی، نعوذ بالله. اوس دا قسمه خبرې چې شروع شوې، نو دې کې خو تاسو ته ما بلې شپه کو تاسو ته یاد وي د حضرت انس ابن نضر او د نورو صحابو هغه دغه حوصله چې موږ به اوس ښه جنګېږو، دا خو د پیغمبر علیه السلام میشن دی. او بکر صدیق رضی الله تعالی عنهم دقه شان د هغوی خو بعضې پروپیګنډه یو داسې شي دی چې هغې شکار دغه شي، نو بعضې مسلمانانو لږه شان کم همتي راله. نو د هغې نه مخکې چې دوی داسې سوچ او فکر هم نو الله رب العالمین ورته دې ایاتونو کې ووی چې که تاسو د دوی د اقوالو د دې خبرو تاسو تابعداري کوئ که نه، نو ګورې دا به ډېر لوی نقصان کې پروزئ. داسې چلو نه کې، بلکې الله رب العالمین بس تاسو امداد کوي، او په هره طریقه به کوي. دا یو عارضي شان امتحانو، او امتحان الله رب العالمین راولي، او مخکې تیر شو چې دا ما امتحان، اوس رستم را روان دي چې دا ما د امتحان په طور باندې تاسو باندې لږ شان سختۍ راوسته. دې کې زه څه چل کوم؟ ولیمحص الله الذین آمنوا، زه پاکوم دې سره مؤمنان، شهادت سره، زخمونو سره، ګناهونه معاف کېږي. دا خو زه پاکوم، او ګورم چې څوک پکې په رښتون کې دي او کوم منافقین دي. دا الله وي دا زه ګورم، نو دا خو لکه خیمه دی خلکو ته، الله ته خو معلوم دی، خو خلکو ته خیم. نو الله رب العالمین دې آیات کې دا وایي چې ګورې دا شی ونه کوې چې تاسو ګورې د دین نه واوړئ، د دوی په دغه باندې دین نه ونړئ،
بلکې مضبوط شي. او بیا دوی چې کله دا خبره مخکې ما کړې خو دلته لږ شان ربط ساتي. دوی دا وایي چې الله ورته وایي زه ستاسو امداد کوونکی او مددګار به هر ټیم یم. زه ستاسو یم مددګار. الله ستاسو مددګار دی او مدد به م کوي. یو وخت داسې راغی چې نبی علیه السلام او دا صحابه لږ شان سید ته شو. نو ابو سفیان تاسو ته ما ویلو ویې چې افیکم محمد، تاسو کې محمد شته؟ نبی علیه السلام جواب مو ورکړی. بیا وی افیکم ابوبکر، ابوبکر دکې شته؟ نبی علیه السلام جواب مو ورکړی. وی عمر شته؟ رسول الله مبارک وی بس چپ شي. وی دا درې واړه وفات شوي دي ځکه خو آواز ونه شو. د دې ځای نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خو د غیرت، اسلامی غیرت یو علم بردارو، هغه ټینګ نشو ورته وی دا درې واړه ستا دپاره جمدي دي او درې واړه الحمدلله جمدي دي. نو بیا د یو چغه وواله چې اعلی عزا هبل، اعلی اوچت هبل، دا د وی خدایانو او دا بل خدای نوم یې واغشته. رسول الله مبارک صحابو ته یې ورکړې ولې جواب چې الله اعلی و اجل، الله ډېر لوی دی. بیا دوی وی لنا عزا ولا عزا لکم، زموږ دپاره خو عزا دی، عزا د دوی بوتو، ستا دپاره عزا نشته. رسول الله مبارک وی زموږ د طرف نه یو کس مضبوط جواب ورکړې چې الله مولانا ولا مولا لکم، الله زموږ مددګار دی او ستاسو مددګار الله نشته. تاسو په الله ایمان نه راوړی نو څه به وي؟ نو دلته الله ورته دا خبره ټیک ده چې بل الله، الله زموږ مولا دی او هغه بهترین مدد کوونکی دی. او پاتې شو دا خبره ابو سفیان ده وویل چې او د بعضې منافقینو ده وویل چې الله امداد. نو چې کله دلته صحابه شهیدان شو او څه زخمیان دي او دوی واپس تلل، نو ابو سفیان چې کله واپس شو نو خپلو ملګرو ته یې ویل، دا وروسته واقعه لږ وروسته بیا تفصیل سره را روانه ده، هلته به درته بیا ډېر په تفصیل سره انشاءالله ووایم، یو ورځ دوه پس را روانه ده انشاءالله. وایي چې تاسو ولې ځئ؟ موږ نه خو رسول الله مبارک ژوندي پاتې شو، موږ ته خو صحابه بعضې ژوندي پاتې شو، دوی لاره پورې تلي وو. او دا ځای نه واپس کېدل چې الله رب العالمین د دوی په دې زړه کې یو مضبوط رعب د صحابو د مسلمانانو کې، او دقه رعب داسې و چې هغوی څنګه را واپس شو، فورا بیا واپس شو. وی هرڅه چې مسلمانان دا باندې حمله وکړي او موږ بیا مړه نه کړي، یو رعب راغی. دلته د هغې رعب الله بیان کړی دی چې ډېر ژر به زه ستاسو په زړونو کې، د کافرو په زړونو کې ستاسو مقابله کې، چې ستاسو مقابلې دپاره روزي داسې رعب واچوم چې داسې رعب به ما بل چاله نه ورکړو. نو دې آخري آیات کې الله رب العالمین هغه خبره کړې ده. دا درې آیاتونو تاسو ته ما خلاصوي. یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان خاوندانو، ان تطیعو، کو چرې تاسو تابعداري وکړه د اقوالو چې دا دوی یا رسول الله وفات شو اوس په مونځ څه کو تاسو د دې تابعداري وکړه که نه، الذین دای کسانو کفرو چې کافران دي، نو یردوکم واپس پکې تاسو علی عقابکم په خپلو پوندو ستاسو، واپس پم کور ورته راولي. د دوی دا خبرې د سره ونرئ. او کو چرې تاسو واپس شوئ نو فتنقلبوا خاسرین، او به ګرځېږئ تاسو ډېر زیات تاوانیانه. دا شی ونه کوئ. ګورئ او پاتې شو دوی وایي چې مولا نشته، بل الله، بلکې الله رب العالمین مولاکم، ستاسو مددګار دی، ستاسو مددګار الله دی. وهو خیر الناصرین، او الله رب العالمین ډیر بهترین مدد کوونکی دی. دا حقیقت دی، دا خو ځان موضوع ده چې الله رب العالمین څنګه د انسان امداد کوي، په مخ د کائنات کې به داسې څوک بل چا امداد ونه کړي. سنلقی فی قلوب الذین، ډیر زر دی چې وبه غرزوږه وابچو منګه، فی قلوب الذین، په زړونو د هغې کسانو کې کفرو چې کافران دي، الرعب یرا، دا به د مسلمان په مقابله کې د کافر په زړه کې دا رعب او یره پرته وي، ځکه خو تا ته دهشتګرد وایي که نه،
دی علما ته ولي علما په حقیقت کې صحیح مسلمانان دي نو یریږي ته نو چې یریږي نو خلک وایي کنه لکه دا خو سم یراونکي دی یراونکي ته د قدوی دهشتګرد او ټیررسټ وایي دا خو الله وایي چې د دې په زړه کې د دې په مقابله کې الله رب العالمین دا رعب چولی د دوی په دې هغه بجلیګر مولوي صاحب خراب به ادبي دماغ پی په دغه رستو ځای کې به د دوی ګیدړ ناسي بما اشرکو بالله سبب پکې لوی دا دی چې دوی شرک کوي د الله سره د الله سره شرک دا ډېر لوی ظلم دی نو د الله سره شرک په وجه باندې د دوی په زړونو کې برعب پروت دی ما لم ينزل به سلطانا او دا شرک د څه د وجې د دوی په زړه کې پروت دی چې هېڅ دلیل پې نشته ما په هېڅ دلیل نه تاسو د بل چا عبادت وکړئ ومأواهم النار داخل د دنیا سزا ده او د آخرت سزا به سوي ومأواهم النار زید دوی جهنم دی وبئس مثوى الظالمین او ډیر ناکار زید ظالمانو دی الله دې موږ او تاسو ساتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز